د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. آیا خلکو دا ګڼلې ده چې هغوی به یوازې په همدومره ویلو پرېښودل شي چې مونږ ایمان راوړ او هغوی به ونازمویل شي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. په داسې حال کې چې موږ هغه ټول خلک ازمویلي دي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله خو به هرومرو دا ګوري چې رښتینې څوک دي او دروغجن څوک. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. او آیا هغه کسان چې ناوړه حرکتونه کوي دا یې انګېرلې ده چې هغوی به له موږ نه میدان یوسي؟ دا ډیر غلط حکم دی چې هغوی یې کوي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. څوک چې له الله سره د یو ځای کېدو هیله من وي هغه باید په دې وپوهیږي چې د الله ټاکل کړای شوی وخت ارومرو راتلونکی دی او الله هر څه اوري او پرې پوهیږي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هر څوک چې مجاهده وکړي د خپل ځان د ښېګڼې لپاره به یې وکړي یقیني ده چې الله له مخلوقاتو څخه بې نیازه دی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. او کوم کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي د هغو بدی به موږ له هغو نه ایسته کړو او هغو ته به د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړو. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مونږ انسان ته توصیه کړې ده چې له خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه خو که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته یې زما د شرک په توګه نه پیژنې نو د هغو خبره مه منه. همدا زما لوري ته ستاسې ټولو راګرځېدل دي. بیا به زه تاسې ته وښیم چې تاسې څه کوئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. او کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي هغوی به موږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. له خلکو نه څوک داسې دي چې وایي موږ پر الله ایمان راوړ خو کله چې هغه د الله په معامله کې وځورول شو نو هغه د خلکو لخوا اچول شوې ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. اوس که ستا د رب لخوا فتح او نصرت راغی
نو همدغه سړی به ووایي چې مونږ خو له تاسې سره وو. آیا د نړیوالو د زړه حال الله ته ښه معلوم نه دی؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله خو به ارومرو دا ګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دغه کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسې زموږ د کړنلارې پیروي وکړئ او ستاسې خطاوې به موږ پر ځان واخلو، په داسې حال کې چې د هغو له خطاو نه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي. هغوی په قطعي ډول دروغ وایي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هغوی به ارومرو خپل پیټی هم واخلي او د خپلو پیټو سره نور ډیر پیټي هم، او د قیامت په ورځ به په یقیني ډول له هغو نه د دغو دروغو جوړولو پوښتنه کیږي چې هغوی یې کوي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه او هغه 50 کم 1000 کاله د هغو په منځ کې واوسېده. په پای کې هغه خلک طوفان ونیول په داسې حال کې چې هغوی ظالمانو. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بیا نوح او د کشتۍ خلک مو وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهیم مو ولېږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ، دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که تاسې پوهیږئ. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تاسې چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ هغوی خو محض بوتان دي او تاسې یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله نه پرته تاسې د چا بندګي کوئ هغوی تاسې ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري. روزي له الله نه وغواړئ او د همغه بندګي وکړئ او د هغه شکر ادا کړئ. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یئ. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. او که تاسې د دروغو نسبت کوئ نو له تاسې نه مخکې ډیرو قومونو د دروغو نسبتونه کړي دي او پر پیغمبر باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو څخه پرته بل مسؤلیت نشته. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. آیا دوی کله ندی لیدلی چې الله په څه ډول د هستونې پیل کوي بیا د هغوی اعاده کوي؟ په یقیني توګه دا اعاده خو د الله لپاره لا زیاته آسانه ده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې هغه د هستونې پیل په څه ډول کړی دی، بیا به دوهم ځله هم ژوند در په برخه کړي.
دا یقیني ده چې الله په هر څه قدرت لري. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. چاته چې وغواړي سزا ورکوي او په چا باندې چې خوښه یې شي رحم کوي. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یاست. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې نه په ځمکه کې د خدای د ارادې بېوسې کوونکي نه په آسمان کې او ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم ژغورونکی سرپرست او مرستندوی نشته. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. کوم خلق چې د الله له آیاتونو او د هغه له ملاقات نه منکر شوي هغوی زما له رحمته ناامیده شوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا د هغه قوم ځواب له دې پرته نور څه نه و چې هغوی وویل دی ووژنئ یا یې وسوځئ. په پای کې الله تعالی هغه له اوره وژغوره. په یقیني ډول په دې کې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهیم وویل تاسې خو د دنیا په ژوندانه کې له الله نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولي دي. خو د قیامت په ورځ به تاسې یو له بل نه انکار او یو پر بل به لعنت وکړئ او اور به ستاسې هستوګنځی وي او هیڅوک به ستاسې مرستندویان نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. په هغه وخت کې لوط هغه ومانه یعنی د ابراهیم پر پیام ایمان راوړ او ابراهیم وویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم. هغه برلاسی دی او حکمت والا دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولادونه پیرزو کړل او د هغه په زوزات کې مو پیغمبري او کتاب کېښودل او هغه ته مو په دنیا کې د هغه اجر ورکړ او په آخرت کې به هغه په باوري ډول صالحانو څخه وي. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او موږ لوط ولیږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسې خو هغه فحش کار کوئ چې له تاسې نه مخکې له نړیوالو څخه هیڅ چا نه دی کړی. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا ستاسې دا حال دی چې نارینهو ته ورځئ او لارې وهئ او په خپلو غونډو کې بدې چارې کوئ؟ نو د هغه له قوم سره له دې پرته بل هیڅ ځواب نه و پرته له دې چې هغوی وویل راوله د الله عذاب که ته رښتینه یې.
قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط وویل ای زما ربه د دغو مفسدانو په مقابله کې زما ملاتړ وکړه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. او کله چې زمونږ استازي ابراهیم ته له زیري سره ورغلل نو هغوی هغه ته وویل مونږ د دغه کلي د خلکو هلاکونکي یو. د ده خلک ډېر ظالمان شوي دي. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم وویل هلته خو لوط موجود دی. هغوی وویل مونږ ښه پوهیږو چې هلته څوک موجود دي. مونږ به هغه او د هغه له میرمنې پرته د هغه ټوله کورنۍ وژغورو. د هغه میرمن له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. بیا کله چې زمونږ استازي لوط ته ورغلل نو د هغو په راتګ باندې هغه سخت خپه او زړه تنګی شو. هغه وویل مه ویرېږه او مه خفګان کوه. مونږ به تا او ستا کورنۍ وژغورو پرته ستا له میرمنې څخه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه ده. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مونږ د دغه کلي پر خلکو له آسمانه د عذاب نازلونکي یو د هغه فسق له امله چې دوی کاوه. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. او مونږ د هغه کلي یوه څرګنده نښانه پریښې ده د هغو کسانو لپاره چې له عقل څخه کار اخلي. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او مدین ته مونږ د هغه ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ او د وروستۍ ورځې یعنې د آخرت د سعادت هیلهمند اوسئ او په ځمکه کې فساد کوونکي تیري کوونکي مه ګرځئ. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او سهار په خپلو کورونو کې مړه پراته پاتې شول. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. او مونږ عادیان او سمودیان هلاک کړل. تاسې هغه ځایونه وینئ چې هلته هغوی اوسېدل. د هغو کړه وړه شیطان د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له سمې لارې نه واړول په داسې حال کې چې هغوی پوهه او ادراک درلوده